د خان کلیک چینل درنو مینوالو سلامونه می قبول کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نقیب مسعود چې یو ډېر ښه انسان او د هغه مرګ څو کاله وړاندې په کراچۍ کې وشو. په کراچۍ کې د هغه مرګ په کومه طریقه شوی و، هغه ولې وجل شوی و، د دې خبرو څه وخت پس یعنی اوس معلومات شوي دي. هغه ټوله ویډیو تاسو سره شریکوم چې هغه په کومه طریقه باندې په جعلي مقابله کې وجل شوی و او د هغه کورنۍ ته یو ډېر لوی غم ورپېښ شو. دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، ویډیو مه سکپ کوئ، تاسو به د ټول تفصیل او حقیقت نه خبر شئ. او بیا در سره هغه ویډیو هم شریکوم چې دا په کومه طریقه باندې وجل شوی او چا وجلی و، آیا رښتیا روانوار وجلی او که بل چا وجلی و. درنو دوستانو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو له همدغسې تازه معلوماتو او ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. نقیب مسعود چې په کراچۍ کې ژوند تېرولو، په کراچۍ کې هغه د دې لپاره تللی و چې خپلې ورځې شپې ښه کړي، هلته یو ښه کاروبار شروع کړي او یو پرمختللی ژوند وکړي. خو هغه سره هلته داسې وشول چې د هغه ښایست، د هغه ځواني او د هغه لوک د هغه دپاره اور شو. هغه داسې هیڅ هم نه کړي چې ګنې ودې ویل شي چې هغه یو بد انسان و، بلکې ښه انسان و. د هغه د کورنۍ په وینا چې وایي د هغه ځان سینګارولو یا ځان ښایسته کولو سره ډېر زیات شوق و. هغه کراچۍ ته په دې نیت باندې تللی و چې یو ښه کاروبار شروع کړي، د کپړو یو دکان کولاو کړي او هلته په هغې کې د خپل رزق او روټۍ شروعات وکړي. خو کله چې هغه کراچۍ ته راغی، هغه څو ورځې خپل تره کره و چې د هغې نه پس بیا د په مختلفو ځایونو کې مزدوري شروع کړله او چکرې به یې هم وهلې، ځکه چې هغه یو زنده دل انسان او چکرې وهل د هغه شوق و. خو بیا څه موده پس داسې کار وشو چې په کراچۍ کې یو درنده صفته پولیس چې راو انوار نومې و، هغه راپاڅېدو او دی په یو جعلي مقابله کې ووژلو چې بیا د ده په حق کې مختلف خلک ودرېدل او ټولو قومونو د ده په حق کې اواز اوچت کو. خو بیا اخر کې داسې وشول چې د ده تپوس هیچ چا هم ونه کړو. د ده والد صاحب هم په همدغه سلسله کې چې کیسونو له بتلو راتلو اخر وفات شو. الله تعالی دې دوی ته جنتونه ورکړي او کورنۍ ته د زړه صبر غواړو. یقینا چې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه دوی سره شوې ده او الله تعالی دې موږ تاسو هم له داسې دردونکو حالاتو نه وساتي.